سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه د 150 ولسوالیو په مرکزونو کې تړل شوي دي. د مشران جرګې غړي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین په دې برخه کې ناغېړي کوي. خو د یاد کمیسیون مسؤلین بیا وایي تر هغې چې د یادو مرکزونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ترلاسه نه کړي نه یې پرانیزي. ملي تدارکاتو کمیسیون د 960 میلیون افغانیو په ارزښت 7 تړونونه منظور کړل. دغه تړونونه د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست، کورنیو چارو، اوبو او انرژۍ، د کلیو پراختیا او معلوماتي تکنالوژي وزارتونو پورې اړوند دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي په دغه ناسته کې چې تېره ورځ په ار کې د ولسمشر غني په مشرۍ ترسره شوه، همداراز د کندهار هوایي ډګر د ساتنې وړاندیز شوی تړون رد او له معجزه دلایلو پرته داوطلبه کمپنۍ د آفر له غځولو د منصرفېدو له امله د محرومیت پروسې ته معرفي شو. 3 کسان د نشهیي توکو د لیږد په تور په بغلان کې ونیول شول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي دغو کسانو چې 9 کیلوګرامه هیروین په بدخشان کې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای او غوښتل هغه پلازمینې کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پلخمري ښار په شمرق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. مقدار 9 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام پودر هیروین از ولایت بدخشان طریق واسطه نوی کورلایت وزارت امنیت ایران جاسازی و بارگیری کرده بودند. قصد انتقال از ورسا به ولایت کابل داشتند که بالاثر سعی تلاش پرسنل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر کماندانی امنیت ولایت بغلان حین عبور از دروازه شمرق شهر پلخمری بالفعل کشف و افراد مظنون بازداشت کرده. په زابل کې میشت کوچیان د دولت د نه پاملرنې له امله سر ټکوي او زیاتوي چې د څړځایونو د نشتوالي له کبله یې مالداري لږه شوې او دمګړۍ له بېوزلۍ سره مخ دي. دوی همداراز په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. له دې سره سم د زابل د کوچیانو ادارې آمر د یادو کوچیانو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دغه ستونزې له بېلابېلو ادارو سره شریکې کړي خو یوازې د همکارۍ ژمنه ورسره شوې ده. خو در بدره یا د وچکالي ده، در بدري د مالونم ډنګر دي، در بدره خاک بسره نه اوبسته نه واخسته نه ښایسته څه غوښتنه کوو چې کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، دا دواړه چرک نه لرو. موږ چرک ډېر بند چې کوم اجزا چې موږ لرو چې مالداریو خاوندان دي هغه چرک نه لري. موږ سره حکومت کومک نه وکړي موږ بیرته باریږو، مجبور یو چې بل ملک ته بار شو. موږ کوشان چې په لرو سیمو کې دي له دغه صحي ستونزو سره ډېر لاس ګرېوان دي. نو که تاسو دغه یو سیار کلینیک راته منظور کړي، بیا دی چې موږ په پلان کې لرو، خو دلته د بودیجې ستونزې څه زموږ او د پارلمان سره شته. ولسمشر غني وایي د ملي یووالي حکومت اساسي ژمنه دا ده چې په ادارو کې نسلي بدلون رامنځته کړي، ځکه ځوان نسل د افغانستان د هوساینې او ثبات مسؤلیت لري. ښاغلي غني تېره ورځ د چارو ادارې د نوي مشر د معرفي کېدو په مراسمو کې زیاته کړه چې اوس د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې نقش بدل شوی او همداراز د ولسمشرۍ ماڼۍ نقش له فرد محور څخه پر بنسټ محور بدل شوی او دغه بنسټ پر ولسمشر تکیه نه دی. د ویل ده چې د چارو ادارې نوی مشر د هرات پخوانی ښاروال سید وحید قتالي د داود نورزي پر ځای ټاکلی شوی دی. او د ولسي جرګې یو شمېر غړي او شنونکي وایي چې د ولسمشرۍ او سپیدار ماڼیو له لوري د سیاسي څیرو ځای پر ځای کول د دې لامل شوي څو تر اوسه د ملي یووالي په حکومت کې د سرپرستۍ بهیر پای ته ونه رسیږي، خو حکومت بیا په دې اړه څه نه وایي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.